کله چې ابراهیم علیه السلام د یو مرغه مخ ته د بل مرغه سر ونیوي هغه به پر شا ولاړي. کله چې به هغه خپل سر ورته ونیوي هغه مرغه به مخ ته رالي د الله سبحانه وتعالی په قدرت باندې به د هغه مرغه سر د هغه د وجود سره یو ځای سو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو نن موږ د الله سبحانه وتعالى دغه قول چې الله سبحانه وتعالى فرمایلی دی: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مرد الله سبحانه وتعالى دغه قول په باره کې خبره کوو چې الله سبحانه وتعالى د سورة بقره په دغه 280 آیات کې د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعه بیان کړې ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام الله سبحانه وتعالى ته وفرمایل چې ای پروردګاره ته ماته دا راوښیه کیف تحیي الموتى ته مړه انسانان څنګه راژوندي کوې. حضرت ابراهیم علیه السلام دا پوښتنه په دې خاطر نه ده کړې چې حضرت ابراهیم علیه السلام د الله سبحانه وتعالی پر دوهم وار راپورته کولو باندې ایمان او عقیده نه درلوده، بلکې د ابراهیم علیه السلام پر دې خبره ایمان و، پر دې خبره عقیده وه چې الله سبحانه وتعالی دا کولی شي چې انسانان دوهم وار راپورته کړي، او الله سبحانه وتعالی انسانان دوهم وار راپورته کوي، انسانان د مرګ وروسته دوهم وار راژوندي کوي. او پر دا خبره د هر مؤمن او هر مسلمان عقیده یي چې الله سبحانه وتعالی موږ د مرګ نه پس دوهم وار راپورته کوي، بیا زموږ سره حساب او کتاب کوي، بیا زموږ د کامیابی او ناکامۍ فیصله کوي. او د یو مشرک او د یو ملحد او د یو منکر چې هغه د الله سبحانه وتعالی دغه خبرې څه منکري او د دې څه انکار کوي چې الله سبحانه وتعالی یو انسان چې مړ سي دوهم وار یې نسي راپورته کولی او یو انسان دوهم وار نه راژوندی کیږي، هغه منکر او هغه کافر او هغه ملحد چې هغه پر بعث بعد الموت د مرګ وروسته پر دوهم وار زندگی ایمان نه لري، هغه ته غټ مشکل دایي، هغه ته غټه مسله دایي چې څنګه الله سبحانه وتعالی دغه مړ انسان دوهم وار راپورته کوي، دغه انسان چې بدن یې خاورې سي او هغه د بدن خاورې او هغه د بدن ذرې په هوا کې والوزي، سمندرونه یوسي، طوفانونه یوسي، اوبه یوسي، د دنیا کونج ته ولاړ سي، د بدن ذره سي، دغه ذرات دغه پاشل سوی بدن، دغه په هوا سوی بدن، د سمندرو او د طوفانو او د بارانو وړي بدن دوهم وار الله سبحانه وتعالی څنګه راپورته کوي، د الله سبحانه وتعالی دوهم وار څنګه ژوندی کوي. که دا مشرک، دا منکر او دا ملحد سوچ او فکر وکړي چې ای انسانه ته خو اول وار هم الله سبحانه وتعالی د دنیا د مختلفو اجزاو سره، د دنیا د مختلفو ذراتو سره جوړ کړی، هغه وخت کې ولې تا ته دا سوچ نه درلودی؟ که انسان پر خپل ځان باندې تحقیق وکړي، یو ملحد او یو منکر یوازې پر دا خپل وجود باندې ریسرچ او تحقیق وکړي چې الله سبحانه وتعالی زه د مشرق او مغرب د کومو ذراتو سره جوړ کړی یم، نو دغه ملحد او منکر ته به بیا هیڅکله دا سوال او دا فکر پیدا نسي چې الله سبحانه وتعالی به بیا ما د مرګ وروسته دوهم وار څنګه راپورته کوي. هغه الله چې هغه اول وارته د دنیا د اجزاو سره، د دنیا د ذراتو سره پیدا کړلې، هغه دوهم وار هم پر دغه قادر دی چې ستا د وجود ذرات، ستا د بدن پاشل سوي ذرې سره یو ځای کړي او د هغه څه دوهم وار تا جوړ کړي. حضرت ابراهیم علیه السلام د دې دپاره چې پر دا خبره نور اطمینان زیات سي چې الله سبحانه وتعالی مړه انسانان دوهم وار راژوندي کوي،
او پر دا خبره نور هم یقین سي او دا په سترګو وویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الخبر کالمعاینه، یو خبر دا رقم نه لکه یو انسان چې یو شی په سترګو لیدلی. کله چې یو انسان یو شی، یو خبره، یو امر په سترګو وویني، بیا پر هغه شی باندې عقیده او ایمان نور مضبوطه سي. نو کله چې ابراهیم علیه السلام د الله سبحانه وتعالی څخه پوښتنه وکړه چې ای پروردګاره ارني ته ماته راوښیه کیف تحیي الموتى، ته دا مړه انسانان دوهم وار څنګه راژوندي کوې؟ الله سبحانه وتعالی پوښتنه جن وکړه اولم تؤمن، ای ابراهیم ته پر دې ایمان نه لرې چې زه بعث بعد الموت، د مرګ وروسته دوهم وار انسانان راژوندي کوم، دا دوهم وار کوم، انسانان دوهم وار پیدا کوم؟ ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل بلا پروردګاره زه بالکل پر دې ایمان لرم. زه ولې ایمان نه لرم؟ زما پر دې ایمان دی چې ته موږ دوهم وار راژوندي کوې، ته موږ دوهم وار د مرګ راپورته کوې. ولکن لیطمئن قلبي، دا پوښتنه په دې کوم چې زما زړه نور هم مطمئنه سي. الله سبحانه وتعالى ورته وفرمایل چې ای ابراهیم فخذ 4 من الطير، ته 4 مرغان راواخه، فصرهن الیک، ته هغه 4 مرغان ستا سره امخته که، هغه 4 مرغان د خپل ځان سره وروزه، د ځان سره یې ښه امخته که. کله چې ستا سره ښه امخته سوله، بیا هغه مرغان راواخه، هغه حلال که او هغه ټوکره ټوکره که، هغه ذره ذره که. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بیا د دغه مرغانو چې کوم ذرې او تا ټوکره ټوکره کړله، میده میده دې کړه، دا ګرد سره ګډ وډ که، بیا د دې ذرې راواخه، د دې حصې راواخه، د دې د بدن اجزا راواخه، پر 4 غرو باندې یې کښېږده، پر جلا جلا غرو باندې. ثم ادعوهن، بیا دا مرغان ته راوغواړه، یأتینک سعیا، دی به تا ته په منډه او په ځغاسته راسي. کله چې الله سبحانه وتعالی د امر ورته وکړي، ابراهیم علیه السلام 4 مرغان، مفسرینو لیکلي دي، یو یې چرګ راواخیستی، یو یې سیمور مرغه چې طاووس ورته وایي په عربي کې، دا یې راواخیستی، او یو یې کارګه راواخیستی، او 4م یې کوتره راواخیستل. دا 4 مرغان یې راوړل او د ځانه سره یې ښه امخته کړله. بیا دا 4 سره مرغان حلال کړله، 4 سره مرغان یې حلال کړله، د دې د بدن چې کوم اجزا وه دا یې سره ګډ کړله، هغه سرونه یې جلا کړه، د دې چې کوم 4 سرونه وه سرونه یې جلا کړله، نور چې کوم د دې د بدن اعضا وه، غوښې ولې، وینې ولې، د دې بڼوکې ولې، هغه یې ګرد سره ګډ وډ کړله، 4 سره یې سره ګډ وډ کړله. بیا د دې د بدن چې کوم اجزا وه، د دې د بدن غوښې یې راواخیستلې، پر 4 غرو یې کښېښولې. بیا ابراهیم علیه السلام غږ پر وکړي چې راسي. د هر مرغه، د هر حیوان د بدن بڼه او د بدن غوښه به د غوښې سره مشلېدل، بڼه به یې د بڼې سره مشلېدل، رګ به یې د رګ سره یو ځای کېدی، او د هغه حیوان څخه به هغه مکمل حیوان جوړېدی. د هر غره څخه به د حیوان ذرات راتلل، د هغه حیوان د هغه مرغه د بدن اجزا به راتلل، او د هغه څخه به مکمل جوړ حیوان جوړېدی. کله چې دوی 4 سره جوړ سوله، د ابراهیم علیه السلام مخ ته ودرېدل. کله چې به ابراهیم علیه السلام د یو مرغه مخ ته د بل مرغه سر ونیوي، هغه به پر شا ولاړي. کله چې به هغه خپل سر ورته ونیوي، هغه مرغه به مخ ته رالي، د الله سبحانه وتعالی په قدرت باندې به د هغه مرغه سر د هغه د وجود سره یو ځای سو. بیا چې کله دې 4 سره جوړ سوله، سرونه یې سره یو ځای سوله، د بدنو او جسدو سره، ابراهیم علیه السلام راوغوښتل. دی په ځغاسته باندې، په منډه باندې ابراهیم علیه السلام ته راله. مفسرینو لیکلي دي چې الله سبحانه وتعالی ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې ثم ادعوهن، ته بیا دی راوغواړه، یأتینک سعیا، دی به تا ته په ځغاسته راسي، یعنې تا ته به په مځکه باندې پر خپلو پښو راسي. د دې دپاره یې دا خبره ورته وکړله چې ابراهیم علیه السلام په خپلو سترګو دا وویني چې دا هغه حیوان دی چې هغه ما حلال کړی و. ځکه الله سبحانه وتعالی امر ورته وکړي چې ته دې راوغواړه، دی به تا ته په ځغاسته راسي، په هوا به نه درته راځي، پر خپلو پښو به درته راسي، ته به یې وینې چې هغه حیوان به یي، هغه مرغه به یي، تا ته به راسي، ستا مخ ته به ودرېږي.
دغه د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعه و. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته پر دا عقیده باندې پر دا خبره باندې اطمینان راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ په خپله زندګي کې د هغه را روانې زندګۍ دپاره چې هغه یو نه ختمېدونکې زندګي ده د هغه دپاره تیاري وکړو، د هغه دپاره در مرګ مخکې داسې اعمال وکړو چې هغه اعمال موږ ته بیا په هغه زندګۍ کې په ښه راسي. ځکه موږ مؤمنان یو، زموږ پر دا عقیده ده، زموږ پر دا باور دی چې الله سبحانه وتعالی موږ د مرګه دوهم وار راپورته کوي او په مرګ باندې موږ نه ختمیږو او په مرګ باندې موږ نه پناه کیږو. الله سبحانه وتعالی مرګ صرف انسان د یو حال څخه بل حال ته منتقلوي. مرګ د پناه محض نوم نه دی چې انسان مړ سو نو ختم سو، بلکې انسان په مرګ باندې د یو حال څخه بل حال ته منتقلیږي. انسان په مرګ باندې د حیات دنیوي څخه و حیات برزخي ته منتقلیږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.